أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسپرم خوخه ځان د شرمېدلو انسانانو په سب کې غواړو که د هغه چا چې باعزته وي. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فرمایي رضی الله تعالی عنه وی چې کله د ګناه سره مخامخ شي یو ملت دو ملت صبر وکړي ټول عمر به ستاسو خوشحالي ده، والا که چېرته د ګناه سره مواجه مخامخ شوي یو ملت دو ملت مصبر ونه کې ټول عمر به په واقع نفس الامر کې احساس او خفګانونه دي. نو صبر عن المعاصي په هغه ټیم کې انسان له نصیب کېږي، اول مالا به تاسو لا به نور ملګرو لا چې موږ د ګناه نه بچ کړی شو چې کله په واقع نفس الامر کې لس کارونه ابن قیم سے فرمایي مسلمان سړی وکړي. اول قباحت د ګناه په ضرر باندې شیخ الاسلام ابن قیم سے فرمایي په جواب الکافی کې وی کله چې انسان د نظر کنټرول ونه کې بد نظری وکړي د دې انسان په دې غړ کې سل مرزونه پیدا کېږي نو د ګناه په ضرر باندې علم لري. یو ورځ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مجلس کې ناست دي، ملګرو له ویل چې منل مفلس دا مفلس څوک دی؟ صحابه جواب وکړي یا رسول الله هغه انسان چې پرش نشته لري، هغه انسان چې ظرف نشته لري، هغه انسان چې درهم نشته لري، هغه انسان چې دینار نشته لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ودا نه دي هغه انسانان چې ډیر عملونه به کړي د غرونو په اندازه باندې هغوی له ورکی پر دې قرض په پاتې د په دې سټ باندې د هغوی ګناهونه کېدي او جهنم له به ورسوي. سمو تاسو مجلسونه ګوره غیبت د امامنا و سیدنا امیر المؤمنین امام بخاری رحمه الله داغه په منقبت کې دا صراحتن ذکر شوی دا وی دقه یوازې امام بخاری رحمه الله چې کله بالغ شو الى يوم وفاته د اچا غیبت ونکي تخبل مجلس باندې سلیریش ګنټي وګوره. صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله وی کچرته دغه صفت په دې کې موجود دا غیبت دی، وی دا صفت چې په دې کې موجود و ذکر کا اخاک بما یکرهه ستا یا دول یو مسلمان رول په یو صفت چې غیبت غني دا غیبت دی، والا کدا په کې موجود نه به خو بهتان دی. زنا چې وکړو وکنه د الله نه غوښته ما بدی کی، لیکن چې کله د غیبت وکي د علماء مسأله ده ترڅو پوری چې د هغه انسان نه تابه کنه غوښتي نه الله عز وجل انتانه معاف کوي. اگر کہ امام ابن رجب حنبلی رحمه الله فرمایي، امام غزالی رحمه الله فرمایي که سړی چرته د شی ویلو د هغه روایت نه استدلال کړي چې یا رب مالم بکنه وکا زما د مسلمان رول بکنه وکا چې ما غیبت کړي لري، امید ده چې تابه الله عز وجل به معاف کوي. څومره غیبتونه من کو. دویم په هغه وخت کې انسان د ګناه نه بچ کېږي چې کله په دې انسان کې د رب العالمین حیا موجود وي. حیا څه معنی؟ انقباض النفس عن ارتكاب المكروه، دا خپل نفس د بد کارونو نه منع کول. ابن حجر اسقلانی فرمایي فتح الباری کې خلق د شي اخلاق دي چې تا د ګناه نه منع کی. جنید بغدادي رحمه الله فرمایي وی چې انسان د رب العالمین په انعاماتو کې سوچ وکي او په خپل تقصیراتو کې سوچ وکي د دې دوړو نه چې کوم حالات تواری عارض او تعالی متوجي شو د قلب له شي حیا. صحیح تفسیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. ترمذی کې حدیث دی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورځ ملګرو لوي چې اتدرون الحیا حیا تاسو پیژنئ؟ صحابه ظاهری معنا واخص رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه حیا دې ته ویل کېږي چې انسان د سر حفاظت وکي او حق اندامونه چې بر سر کې دي غلط استعمال نه کی، د خېټې حفاظت وکي، مرګ یاد کی، د آخرت د پاره کار وکي، وې دغه انسان حیا نه کوي. او دریم انسان به د ګنا نه په هغه وخت کې منشي چې کله انسان د هغه نعمت لحاظ وکي چې کوم رب العالمین تعالی درکړي دی. حدیث مسند احمد کې راځي امام اهل السنه والجماعت احمد بن حنبل په خپل مسند کې ویل تقریبا 10 احادیث شاخه به کې راجمع کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله انسان ګناه کوي د دې نتیجه بدای د رزق کړي د ژوند تنګي دا رب العالمین د انسان له متوجي کی. د سبا باره کې تاسو ګورم دغه د مصر یو شام علاقه وا څنګه باغونه و مفسرین لیکلي دي کړي وسړي پر سر په ټوکري وا د زنانه په سر په ټوکري وا او د باغ د دې سر له شروع شو حق سر له وتره د بره ورونه په کې د میوه را پریوتی هغه ټوکري ډکېدله په خلکو کې شپږ نه وي هغه کې نور حشرات نه و. دې طرف باغونه دې طرف باغونه
لیکن کله ګناهونه شروع کړ الله عز وجل هغه ټول اسمه کې دی واقع او ډاګونه ته جوړ کړ او څلورم سړی د رب العالمین نو ویریږي چې الله رب العزت ډیر لوی دی په دنیا کې دی معمولی بادشاہ نه دی معمولی وزیر نه دی معمولی رئیس نه دی دشي انسان چې هغه چاره پر خبره وړي څنګه مونږ یری په دې ټول بادشاہانو کې لوی بادشاہ په دې ټول قدرتونو کې لوی قدرت والا په دې ټول علماو کې اوچت علم لرونکي داغه نه یره په دې ځل کې وساته من الخاشعين مفسرین د دې آیت په تشریح کې لیکي خاشع انسان کوم انسان ته ویل کېږي وی چې کله انسان ګناه وشوا د رب العالمین نه بکنه وغوښته څلويک 50 کال ورسته دله به خپل ګناه را یاد شوا په دې وخت کې د رب العالمین نه دا ویریږي وژاړي او وایي چې الله اسما هغه ګناه مالا معاف کړه سلف هغه بشپېته کال ورسته خپل ګناه په باره کې یریدل موږ سبې ګناو کو غرمن دی یاد وتی غرمه دی یاد وکم ما خامم دی یاد وتی بلکې ګناه موږ له ګناه په نظر باندې ښکارینه عادي شوی ورسره عبد الله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي هغه فرمای وی چې کله د انسانانو د ازونه جوړ و د ایمان کیفیتونه برابر و معمولی ګناه ورته رسې معلومه ده لکه په سره چې غری خو دلې شوی دی خو چې کله زړونه خراب دي د ایمان کیفیت ګډوډ شوی دی ګناه موږ له دې ښکاری لکه مچ د پوجي په یو جانب باندې د قشم بل جانب باندې موږ تاسو ټول په دې کې ورواخی او پنځم سړی به د ګناه په هغه ټیم کې بند کړی شي چې کله دغه انسان د رب العالمین سره محبت وساتي شپږم پر خپل بدن باندې شفقت وکړي چې سبب د جهنم له غورځي کې ولي ووم د قران او سنت پر درسونه کې کینا اتم د ارچا خوراکونه مکوا نه هم واړو امیدونه ساته او لسم قوي ایمان ان الله مع الذين اتقوا د رب العالمین د کومت د اصول لپاره اساسي بنیادی لوی سبب هغه صبر دی